بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربانه دی. ګرانو، عزتمندو، درنو، مشرانو، همزولو، کشرانو، وروڼو، خویندو او زړه ته ډېر زیات رانږدې ګلالو ماشومانو، د ټولو نه مخکې زه تاسو ټولو ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ له اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. ملګرو، د پښتنو د تاریخ په باره کې په تیر شوي ویډیو کې ما تاسو ته په هندوستان کې د خلجي خاندان د سلطنت ذکر کړی و. زه نن دا کوشش کوم چې په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته په هندوستان کې د لودي خاندان د سلطنت ذکر وکړم. ملګرو، د محمد غوري د وفات یعنې د کال 1206 عیسوي نه پس چې د دلی په تخت کومو خاندانونو حکومت کړی دی، په تاریخ کې هغه د غلام، خلجي، تغلق، سادات او لودي په نومونو باندې مشهور دي. خو په دې ټولو خاندانونو کې د لودیانو ټبر یو داسې ټبر دی چې د ټولو مورخینو په اتفاق د نسل او ژبې له مخه پښتون منل شوی دی. ملګرو، څرنګه چې د هند خلجیانو د محمد غوري په زمانه کې په اول ځل د بنګال او بهار په علاقه د بختیار خلجي په مشرۍ کې د خلجیانو لومبي اسلامي ریاست تشکیل کړی و، دغه رنګ د لودي ټبر مشر شیخ حمید لودي د هندو شاهانو د مشهور راجا جیپال په وخت کې د ملتان او لغمان په علاقو کې د یو جاگیردار حیثیت لرلو، او د سبکتګین په زمانه کې شیخ حمید لودي د ملتان جایز والی ومنل شو. دغه شان په ملتان کې د شیخ حمید په مشرۍ کې د لودیانو لومبي ریاست قایم شو چې د محمود غزنوي په زمانه کې ختم شو. اوس شیخ حمید لودي څوک و؟ کله پیدا شوی و؟ څرنګه اقتدار حاصل کړو او کله وفات شو؟ دا داسې سوالونه دي چې واضح جواب یې مونږ نشو کولی. البته د تاریخ فرشته او د پټې خزانې مطابق شیخ حمید لودي د راجا جیپال د لوري نه د ملتان او لغمان جاگیردارو او د کال 351 نه واخله تر د کال 345 پورې چې د مغرب د لوري نه په راجا باندې کومې حملې شوې وي، په هغې کې د راجا په کومک باندې ولاړ. ولې هر کله چې سبکتګین د غزني په تخت باندې کېناست نو د هغه سره صلح وکړه او سبکتګین هغه د ملتان جایز والي ومنلو. د شیخ حمید نه پس د هغه زوی نصر د ملتان حکمران شو. دغه وخت کې په ملتان کې د اسماعیلي فرقې عقاید خواري شوي وو او شیخ نصر هم دې عقایدو ته مایل و. د شیخ نصر نه پس د هغه زوی ابوالفتح داود حکمرانۍ ته ورسېده. دغه وخت د سلطان محمود غزنوي زمانه وه. سلطان محمود په کال 1496 کې په ملتان حمله وکړه، مګر ابوالفتح داود سره صلح وکړه او ابوالفتح داود د اسماعیلي فرقې عقایدو نه توبه وویستله او د محمود خراجي په ځان باندې ومنلو. ولې داود په خپله معاهده قایم پاتې نه شو او دوباره اسماعیلي عقاید اختیار کړل؟ چنانچه محمود د څو کاله پس یعنې په کال 403 هجري کې بیا په ملتان باندې حمله وکړه. ملحد یې ټول تاله ته راکړ، داود یې ګرفتار کړ او غزني ته بندیوان راوستلو او د سلطان په قید کې مړ شو. دغه شان د ملتان ریاست په غزنوي حکومت کې شامل شو. ملګرو، د فرشتې مطابق شیخ حمید لودي افغان پښتون و. د فرشتې د قول تصدیق د پټې خزانې نه هم کېږي. کله چې شیخ حمید لودي په ملتان کې باچا شو نو هغه خپل وراره چې شیخ رضی نومېده هغه یې پښتونخوا ته په دې غرض باندې راولېږلو چې د غرونو پښتانه اسلام ته راواړوي. چنانچه شیخ رضی 2 کاله د کسې غر په زنځیرۍ کې آبادو پښتنو ته د اسلام تبلیغ کاوه او د هغه په کوششونو ډېر پښتانه اسلام ته راواړېدل. په دغه اثنا کې شیخ حمید لودي وفات شو او د هغه په ځای د هغه زوی نصر د ملتان حکمران شو. شیخ نصر د ملحدو مبلغینو په اثر کې د ملحدو عقایدو ته مایل شو او د دوی عقاید اختیار کړ او د دې ترویج هم شروع کړ. شیخ رضی چې سوچه مسلمانو هر کله چې د دې واقعیاتو نه خبر شو نو هغه خپل تربور شیخ نصر ته یو څو شعرونه ولیکل. شیخ رضی
دا شعرونه هغه ته په پښتو ژبه کې ولیکل. نو د دې نه دا خبره واضح شوه چې د ملتان دا لودي ټبر پښتون او ژبه هم پښتو وه. د لودیانو دا لومړی ریاست لکه څنګه چې ما مخکې وویل د محمود غزنوي د لاسه ختم شو، لیکن د دې وخت نه د ملتان سره د پښتنو تعلق قائم شوی و او پښتانه په ډېر شمېر کې د ملتان په علاقو کې آباد شوي وو. د فیروزشاه تغلق په زمانه کې د پښتنو تګ د ملتان او لاهور په لور نور هم زیات شوی و، چنانچې د تیمور د حملې په وخت کې په دې علاقو کې بې شمېره پښتانه بالخصوص نیازي او لودي قبایل آباد وو او دوی د تیمور د نوسي پیر محمد سره شدید جنګونه کړل. ملګرو، په هند باندې د تیمور د حملو متعلق ما تاسو ته په تیر شوي ویډیو کې په تفصیل سره بحث کړی دی. خو تیمور په خپلې واپسۍ کې په خپلو مقبوضه هندي علاقو د خپل نایب په ډول سید خضرخان حاکم مقرر کړی و. د سید خضرخان په کورنۍ کې د دهلي حکومت 29 کاله پاتې شو، ولې په دې خاندان کې یو باچا هم د څه امتیاز خاوند نه و. د دوی حکومت صرف په پنجاب او د دهلي په خوشه علاقو کې و. د سید خضرخان په خاندان کې آخري باچا عالمشاه نومېده چې د یو کمزوري طبیعت خاوند و او په کال 1445 عیسوي کې تخلیص شوی و. د ده په وخت کې د سلطنتي دهلي وسعت او طاقت ډېر زیات محدوده شوی و. د دهلي تخت د شاه عالم نه لودیانو ته ورسېدو. د لودیانو د دې دویم ځلې حکومت باچا بهلول لودي نومېده چې په کال 1451 کې د دهلي د سلطنت باچا شو. د بهلول لودي نیکه بهرام خان نومېده چې د سلطان فیروزشاه تغلق په زمانه کې د نورو پښتنو په شان ملتان ته راغلی و او د ملک مردان شاه سره نوکه شوی و. د بهرام 5 زامن وو. د یو نوم اسام خان و چې وروسته بیا په اسلام شاه باندې مشهور شو. دویم ملک کالا چې د بهلول پلار و. دریم ملک فیروز، څلورم ملک محمد او پنځم ملک خواجه و. د بهلول پلار د نیازي پښتنو سره په یو جنګ کې مړ شو. مور یې د وړاندې نه مړه شوې وه. نو بهلول په وړوکوالي کې د مور پلار د سوري نه محروم شوی و. په دې ورځو کې اسلام خان ډېره ترقي کړې وه او 12,000 پښتنې چې اکثر د د خپلې قبیلې خلک وو د ده نوکران وو. اسلام خان د سید خضرخان د لوري نه د سرهند حاکم و. ملګرو، یتیم یسیر بهلول چې په وړوکوالي کې په بلو مشهور د خپل تر اسلام خان په تربیت کې لوی شو او په یو جنګ کې دومره شجاعت ښکاره کړو چې اسلام خان ورته خپل لور په نکاح باندې ورکړه. اسلام خان د بهلول د لیاقت او شخصیت د دومره متاثره شو چې د خپل وفات په وخت کې سره د دې چې د خپل زامن وو د بهلول د مشرۍ وصیت وکړ، ولې د یو مشر په وفات کېدو او د یو نوي مشر د انتخاب په موخه اکثر په پښتنو کې پرې جنبې جوړې شي. د اسلام خان د وفات نه پس هم په دې کورنۍ کې د مشرۍ په مسله باندې اختلاف پیدا شو. یوه ډله د بهلول پره شوه، بله ډله د ملک فیروز چې د بهلول تره په مرسته ودرېده او درېیمه د اسلام خان د زوی قطب خان ملګري شو، ولې د بهلول ډله مضبوطه وه. اخر د هغه تره فیروز خان هم د هغه په مشرۍ باندې رضا شو، ولې قطب خان ورسره خپله تربوري وپالله او د دهلي باچا محمد شاه ته د بهلول خلاف فریادي لاړ. محمد شاه خو د لودیانو په دې کورنۍ اختلاف کې خپل خیر لیدلو، نو هغه د قطب خان په مرسته کې خپل یو امیر ملک سکندر د یو فوج سره سرهند ته ولېږلو او جرأت ګګر ته هم د دوی د امداد حکم ورکړ. چنانچې ملک سکندر، جرأت ګګر او قطب خان سرهند ته راغلل. چې فیروز او بهلول د دې واقعیاتو نه خبر شول، نو خپله بې اتفاقي لرې او د خپل ننګ ناموس په فکر کې شول، ولې په دوی کې دومره طاقت نو چې د حملور فوج مقابله کړې وي. نو د اهل عیال سره غرونو ته وتښتېدل. جرأت او ملک سکندر چې میدان خالي ولیدل، نو بهلول او فیروز ته پیغام ولېږلو چې موږ خو ستاسو په منځ کې د روغې کولو لپاره راغلي وو، تاسو ولې خپل کورونه په ځان باندې روان کړل او وتښتېدلئ؟ تاسو راشئ چې په خپلو کې جرګه وکړو او ستاسو دا اختلافات لرې کړو او دا پیغام د قرآن په قسم باندې مضبوط. د دې پیغام په جواب کې ملک فیروز خپل زوی شاهین خان او بهلول د اهل عیال د حفاظت په غرض په غرونو کې پرېښودل او په خپله د جرأت سره د جرګې په غرض سرهند ته راغلل. ولې سکندر او جرأت خپل لوز قول هیر کړو. ملک فیروز سره د هغه د ملګرو قید کړو او د نورو پښتنو د نیولو لپاره فوجونه ولیږل. چې بهلول او شاهین د دې واقعیاتو نه خبر شول، نو بهلول د اهل عیال سره د غرونو منځ ته لاړ او شاهین خان د خپلو ملګرو سره د شاهي فوجونو سره په جنګ شو. په دې جنګ کې شاهین خان د پښتنو
ډېرو ظلمو سره ووژل شو او ځینې پښتانه د جرأت د فوجونو په لاس کې بندیوان شو. جرأت د دې مړو پښتنو ظلمو سرونه د ځان سره سرهند ته راوړل او د ملک فیروز په مخ کې کېښودل او د هر مقتول نوم او نور حالات بیا د ملک فیروز نه پوښتل او ملک فیروز به ورته جواب ورکولو. په دې سرونو کې د ملک فیروز د خپل زوی شاهین خان سر هم و چې دا سر یې فیروز خان ته ور وړاندې کړو نو هغه ورته وویل چې دا زلمی څه نه پېژنه. د دې په هکله ورته جرأت وویل ډېر افسوس دی چې دا زلمی مړ شو. دا یو داسې ازبري و چې د ازبري په شانتې جنګېدلی دی او ما سره د ده د مېړانې د بیان کولو دپاره الفاظ نشته. دغه وخت ملک فیروز ټینګ نه شو، ویې ژړل او ویې ویل چې دا زما زوی شاهین خان دی او اول یې ځکه د ده د فجیدګلو نه انکار کړی و چې هغه دا خیال و چې هسې نه چې په جنګ کې زما د زوی نامردي کړې وي او زما نوم یې شرمولی وي، نو په دې وجه هغه د هغه د انکار وکړ چې دا زما زوی دی. وړاندې فیروز وویل چې په دې سرونه کې د خپل وراره بهلول سر نه وینم او دا مې خیال دی چې هغه یو ډېر ځوانمرد او غیرتي زلمی دی او هغه به د دې ټولو خبرو بدل اخلي. د دې واقعاتو نه پس سرهند د ملک سکندر په تحویل کې راغلو. جرأت د خپل فوج سره پنجاب ته بیرته لاړ. ملک فیروز په دهلي کې د محمد شاه قیدي او قطب خان د محمد شاه درباري شو او بهلول د خپل بدل اغوستلو په غرض خپلې هلې ځلې شروع کړې. بهلول د خپلو یارانو دوستانو نه څه قرض پیسې واخیستې او هغې په نورو پښتنو باندې وویشلې. د ځان سره یو جمعیت پیدا کړو او بیا د خو شپانخو کې دستاندازي شروع کړه. بهلول یو دوراندیش او متبره بنیادم و او چې څه پیدا کول نو هغه په خپلو ملګرو باندې ویشل. د دې نتیجه دا شوه چې په لږو ورځو کې ډېر پښتانه د هغه د جنډې لاندې راجمع شول. په دغه ورځو کې ملک فیروز هم د محمد شاه د قید نه راوتښتېدو او قطب خان هم په خپلو کارونو باندې خپیمانه و. اوس د دوی په منځ کې کورني اختلافات ختم شوي او په خپلو سرګرمو کې لګیا وو. د دې نه پس بهلول په سرهند باندې حمله وکړه او سرهند یې ونیولو. سید محمد شاه د هغه مقابلې ته خپل وزیر حسام خان راولېږلو. د دوی ترمنځ د خضرآباد په پرګنه کې د لده په مقام جنګ وشو. په جنګ کې حسام خان ماتې وخوړه او د بهلول د تورې زور خلکو ومنلو. بهلول به د هلکوانۍ نه د باچاهۍ سوچونه کول او د باچاهۍ خوبونه به یې لیدل او د هغه دا یقین پیدا شوی چې زه به یوه ورځ باچا کېږم. د دې خود اعتمادۍ په وجه هغه خپل خپلوان او نور پښتانه د ځان سره راغونډ کړل او د پانیپت پورې علاقې ونیولې. ملګرو چې د بهلول په خپل طاقت یقین پیدا شو او په خپلو مټو مضبوط شو نو د بادشاه په خدمت کې د خپل اخلاص او عقیدت په ډول یو داسې درخواست ولېږلو چې د شاهي خدمت نه زما د لرېوالي سبب دا دی چې وزیر حسام خان زما نه ناراض دی او په دې وجه زما د هغه نه خطره کېږي. که چېرې بادشاه حسام خان د ځان نه لرې کړي او د هغه په ځای حمید خان وزیر کړي نو زه به لکه د یو مرئي په شان د هغه خدمتګارۍ ته تیار شم. محمد شاه د بهلول دا عرض سمدستي منظور کړ. حسام خان یې ووژلو او د هغه په ځای حمید خان وزیر شو. بهلول ته بادشاه خپل زوی وویل او بهلول هغه ته پلار وویلو. محمد شاه په کال 1415 کې وفات شو. ملګرو د محمد شاه په ځای د هغه زوی سید علاودین د دهلي باچا. دغه وخت هغه د دهلي برینه هم باچا. علاودین د پلار نه هم زیات کاهله او آرام پسند انسان. په دې ورځو کې په سیاسي رنګ کې د تخت دهلي داویدار په حقیقت کې دوه کسه وو، یو حمید خان او بل بهلول لودي. د باچا د نالیاقۍ په وجه ټول طاقت د امیرانو په لاس کې و. د حمید خان پره په بهلول باندې درنه وه. په دې سبب به بهلول په ظاهره کې حمید خان سره روغه ساتله ولې حمید خان هم د بهلول په ارادو باندې پوهه و. دواړه په خپل منځ کې یو قسم د شطرنج لوبه کوله او یو بل ته په ساو کې ناست و. یو ورځ حمید خان بهلول ته وویل چې که ته باچا شې او ما خپل وزیر کړې نو زه به ډېر خوشحاله شم. ولې بهلول ورته وویل چې زه یو سپاهي سړی یم، زما نه د خپل جایداد انتظام نشي کېدی، د باچا کار به څرنګه سرته ورسوم. ښه به دا وي چې ته باچا شې او ما خپل سره لښکر کړې. ملګرو دغه شان بهلول د حمید سره په چل وخت تېرولو او د هغه کور ته به د هغه د سلام په غره باندې ورتللو. یو ورځ حمید خان د بهلول دعوت کړی و. په دې ورځو کې ځینې تازه پښتانه درونه بهلول ته راغلي وو. بهلول دا خلک هم د خپلو عزیزانو په شکل کې دعوت ته روان کړل او دوی یې د وړاندې نه پوهه کړي وو چې تاسو داسې حرکتونه وکړئ چې د حمید خان در باندې د ډېرو وحشیانو او سادهګانو ګمان وشي. دغه پښتانه چې د بهلول سره د حمید خان ډیرې ته ورغلل نو دوی خپل پیزارونه چا په خپلو څادرونو پورې وتړل
چا په تاخنو کې کېښودل او ځینو په ترخ کې ونیول. حمید خان چې دا واقعه ولیده نو پوښتنه وکړه چې دا ولې؟ دوی ورته وویل چې زموږ پیزارونه څوک پټ نه کړي. بیا چې دوی قالینونو ته وکتل نو حمید خان ته وویل چې که د دې فرشونو نه موږ ته ټوټې وشلوې او رای کړې نو موږ به ترېنه خپلو ځانونو ته ټوپۍ جوړې کړو او خپل وطن ته پرې ولېږو. په دې به زموږ په خپل وطن کې ډېر نوم او عزت پیدا شي او چې زموږ نور وروڼه عزیزان د دې نه خبر شي نو هغوی به دا خیال وکړي چې خان زموږ ډېر قدر کړی دی. حمید خان ورته وویل چې تاسو ته به زه د زربفتو او د بخملو ټوټې درکړم، د هغې نه بیا تاسو چې څومره ټوپۍ جوړوئ نو جوړه کړئ. د پان او عطرو خوانچې چې راغلې نو دوی د خرطوب کارونه شروع کړل. چا به عطر سټل، چا به د پان نه تشه چونه وخوړله او چې خوله به یې وسوځېدله نو په فرشونو به یې دوکان اوته کړل. غرض دا چې د شودګانو نخرې وکړې چې حمید خان ورته بالکل حیران پاتې شو او بهلول به په ظاهره په دې خبرو ځان پیکه پیکه او کچه کچه ښکاره کولو او بیا یې حمید خان ته وویل چې دوی خو باندېچیان او غرسني خلک دي، دوی داسې شاهانه دعوتونه او طعامونه چې په خوب کې هم نه دي لیدلي، دوی خو بې د خوراک او د مر جوړې نه بغیر بل څه کار باندې نه پوهېږي، دوی د داسې مهذبو مجلسونو د شاملولو قابل نه دي، ولې زما ترېنه خلاصې نه کېږي ځکه چې زما وروڼه عزیزان دي. د بهلول دا چل کامیاب شو او د حمید خان په زړه کې یقین پیدا شو چې پښتانه خو خره خلک دي او د حلوا په یوه رکې بیا باندې هم د دوی خوله بندېدلی شي. ملګرو، حمید خان په زړه کې د بهلول نه وېرېدلو نو هغه به په وس د بهلول سره ډېر سړي په خپل ځای کې نه پرېښودل. یو ورځ د بهلول په صلاح چې هغه د حمید سلام لتلو نو هغه ځان سره خپل نور پښتانه ملګري هم بوتل. خو هر کله چې دې هلته ورسېد نو د باچا کسانو بهلول سره د یو څو ملګرو دننه پرېښود او دوی بار ایسار کړل چې په دې باندې دوی بهلول ته کنځلې شروع کړې چې څنګه بهلول د باچا نوکر دی، داسې موږ هم نوکران یو، ولې هغه یې پرېښودو او موږ یې پرېنښودو. نو په دې وجه حمید خان نوکرانو ته وویل چې دوی هم راپرېږدي. چې څه وخت ټول پښتانه دننه شو او د حمید خان د هر سړي سره دوه او درې کسان کېناستل. نو په دغه وخت کې بهلول پوه شو چې پښتانه ډېر دي نو اشاره یې وکړه. د هغه تربور قطب خان در ترخ نه زلزل راویستلو او حمید خان ته وویل چې چونکې ستا نمک مو خوړلی دی نو وژنو دې نه، خو ښه به دا وي چې باقي عمر د خدای په عبادت کې تېر کړي. د دې نه پس یې حمید خان قید کړو او خپلو سړو ته یې وسپارلو. دغه وخت کې علاالدین د حمید خان د راسه په بداون کې ناست. ملګرو، بهلول چې د حمید خان د کشلۍ نه وزګار شو نو سید علاالدین ته پیغام ولېږلو چې حمید خان مې قید کړی دی، اوس راشه او د بادشاهۍ تخت سنبال کړه. ولې علاالدین ورته جواب راولېږلو چې پلار مې تا ته زوی ویلی دی نو زما هم مشر ورور دی، د دلي تخت د ستا مبارک شي، ما ته هم دغه بداون پرېږده چې دا باقي عمر په ارام سره تېر کړم. د دې نه پس علاالدین په بداون کې پاتې شو او بهلول د لومبۍ خور په 19 په کال 1451 کې د دلي په تخت باندې کېناستو. خطبه او سکه په خپل نوم باندې جاری کړه او سلطان بهلول خپل لقب کړ. ملګرو، د تخت نشینۍ په اول کال یعنی په کال 1451 عیسوي کې بهلول ته ځینې مشکلات پیدا شول، ولې ډېر زر هغه په دې مشکلاتو قابو بیا وموندل. د سید علاالدین ځینې امیران د لودیانو په بادشاهۍ باندې ناراضه وو، ولې علاالدین د جنګ سړی نه و او نه د هغه نه دا تمه کېدی شوه. نو په دې وجه دا امیران محمود شاه ولی جنپور څخه لاړل. د محمود شاه ښځه د علاالدین لور وه او دې ښځې د دلي تخت خپل حق ګڼلو. چنانچې د دې امیرانو په تحریک او د خپلې ښځې د زبردست خواهش په بنا محمود شاه شرقي د دلي د فتح کولو اراده وکړه. د یو لوی لښکر سره چې 1000 خو پکې تش جنګي حاکیان د دلي په اراده باندې روان شو. دغه وخت بهلول د لښکر یو لوی حصې سره د پنجاب او ملتان د انتظام په غرض دیبالپور کې و او په دلي کې هغه خپل زوی بایزید چې وروسته د بهلول په جرګ کې وفات شو د یو څو امیرانو سره پرېښود. ملګرو، په دلي کې د پښتنو ډېر لږ لښکر و. د محمود شاه شرقي فوځونه دهلي محاصره کړو او قریب وه چې دهلي سقوط موندلی وي، لیکن دغه وخت کې د یوې پښتنې مېرمنې عقل او دوراندیش لوی کار وکړو. دا مېرمن د محروم اسلام خان ښځه بیبي متو وه. دې بهادرې ښځې خپلو سپاهیانو ته ډېر ډاډ ورکولو او د دشمن د غولولو لپاره ښځو ته د سړو جامې واچولې، وسلې وله ورکړې او د فصیل په دیوالونو یې کېنولې. په دې دستور یې د دشمن په نظر کې د خپل فوج شمېر زیات ښکاره کړو. ملګرو، بهلول په دیبالپور کې د دهلي د محاصرې نه خبر شو. هغه دا غوره وګڼله چې تر څو خپلې مټې مضبوطې نه وي
نو د پردو په اسره باندې بادشاهي کول د منت یاري ده. په دې غرض هغه روا ته خپل استازي ولېږل او د یو شاهي فرمان په ذریعه د روه پښتنو قبایلو ته د هند راتلو دعوت ورکړ. په دې فرمان کې هغه پښتنو ته دا ویلي چې ما ته خدای پاک د هندوستان حکومت راکړی دی، ولې په هندوستان هغه سړي حکومت کولی شي چې هغه د قام او قبیلې خاوند وي. په دې بنا ټولو پښتنو ته پکار دي چې هند ته راشي، فوځي منظمت اختیار کړي او یو طرف ته جاګیر حاصل کړي او د آرام او د سوکالۍ ژوند تیر کړي، او بل طرف ته د خپل قومي حکومت د حفاظت په لړ کې د مضبوطو دشمنانو دپاره یو مضبوط دیوال وګرځي. ملګرو، د دې فرمان په جواب کې پښتانه لودی، لوهانی، نیازي، مروت، بیټني، سربني او کرلاني قبایل هند ته روان شول. ولې د دوی پر رسېدو خو وخت لګېدو. بل طرف ته د دلي پښتانه د محمودشاه شرقي د محاصرې د لاسه تب شوي وو او دې خبرې ته آماده شو چې قلعه محمودشاه شرقي ته په حواله کړي. د قلعه د حواله کولو خبرې اترې شروع شوې. فیصله په دې وشوه چې محمودشاه به محصولونو ته هیڅ نقصان نه رسوي. د دې فیصلې مطابق د بایزید د لوري یو سید صاحب دریا خان لودي ته چې د بهلول نه پس خبره باندې ناراض شوی د محمودشاه شرقي د فوجونو سره لښکرو د قلعه کنجانې جوړې. د کنجانو حواله کولو نه اول سید صاحب دریا خان ته دا وویل چې محمودشاه ستا څه لګي؟ هغه ورته وویل چې هیڅ مې نه لګي، هغه زما هیڅ هم نه دی. او بیا ورته دریا خان وویل چې بهلول خان دې څه دی؟ نو هغه ورته وویل بهلول خان مې عزیز دی، هغه هم یو پښتون دی او زه هم یو پښتون یم. په دې خبره سید صاحب کنجانې کېښودلې او ورته وویل بس اوس د خپلو میندو او خویندو د پردو او د ننګ او شرم ساتل ستا په غاړه باندې. د سید صاحب دا خبره بې اثره نه وه. دریا خان ورته وویل سید صاحب دغه د ننګ شرم خبره زما په سترګو کې غړېږي، ګینې د قلعه فتح کول ماته څه ګران کار نه ښکارېده. ولې زه څه وکړم؟ بهلول ډېر اټال شو، خو خیر ته کنجانې یوسه او وګوره چې زه څه کولی شم. ملګرو، په دغه ورځ کې بهلول ته د روه نه پښتانه راورسېدل او هغه د یو لوی لښکر سره د دلي په نیت باندې را روان شو. دریا خان لودي محمودشاه شرقي ته وویل چې بهلول د یو لوی لښکر سره دهلي په نیت باندې را روان شوی دی. ښه به دا وي چې اول د هغه مقابله وشي، ځکه چې د دلي فتح کول خو څه ګران کار نه دی. د محمودشاه زړه ته هم دا خبره پرېوتله او 10,000 سپاهان او 40 اتیانې د بهلول مقابلې ته ولېږل. دریا خان لودي هم ورسره و. د بهلول سره 14,000 لښکر و. د نریلې په مقام دواړو فوځونو سره مخامخ شو. قطب خان لودي چې ډېر رسا ویشتونکی و، یو مستحاتیه په یو زهري غشي باندې وویشتو او بېکاره کړو او بیا په لویه چغه دریا خان لودي ته وویل ستا میندې خویندې د دلي په قلعه کې ګیرې دي او ته د پردو دپاره د خپلو سره تول وهې. د دې په جواب کې دریا خان وویل چې که ما پسې حپه نه کوې نو زه به بې جنګه لاړ شم. قطب خان هم خپل لوز په قسم مضبوط کړو او دریا خان د پښتونولۍ په ننګ د جنګ د میدان نه لاړ. د دریا خان په تلو د محمودشاه شرقي فوجونه وتښتېدل او د هغه یو امیر فتح خان هروي ووژل شو. د دې شکست په وجه د محمود شرقي زړه هم مات شو او د نور جنګ نه بغیر جونپور ته لاړ. بهلول په فتح مندې سره دهلي ته راغی او په دې فتح هغه نور هم مضبوط شو. بهلول د دهلي سلطنت د پښتنو په مړانه ډېر زیات باندې مضبوط کړو او د 26 کالو جنګ و جدل نه پسې د جونپور سلطنت هم په دهلي کې شامل کړو. د جونپور فتح کولو نه پس هغه په دولپور حمله وکړه او د سخت کوشښونو نه پس راجا شکست وخوړ او اخر سوله وکړه. په دغه ورځو کې په سند کې احمد خان بټي یو ډېر طاقتور سردار و. هغه د حاکم ملتان نه بغاوت وکړو. دا خبره چې بهلول ته ورسېده نو هغه خپل زوی یزید د 10,000 لښکر سره ملتان ته ولېږلو. بایزید د هغه ځای نه په سند باندې حمله وکړه، ولې د احمد خان قابو کول یو ګران کار و. د ده یو وراره چې نوررنګ خان نومېده ډېر زړور او توریالی ځوان و او په جنګ کې لکه یو شین ازمری و. نوررنګ خان په دې جنګ کې ووژلی شو. وایي چې نوررنګ خان په یو پېمخ جینۍ باندې مین و او هغه جینۍ د هغه ډېره زیاته خوښه وه او هغه چې جنګ لته نو هم دا جینۍ به ورسره وروسته په حس باندې سوره وه. هر کله چې دی مړ شو نو هغې جینۍ کمان په خپل لاس کې واخیسته او پښتنو ته شکست ورکړ. خو هر کله چې پښتنو ته پته ولګېدله چې یاره موږ د یو ښځې د لاسه شکست وخوړ نو بیا راواپس شو او په دوی باندې یو زبردسته حمله وکړه او دوی له شکست ورکړه او د احمد خان فوجونه ټول تاله ترغه شو. ملګرو، سلطان بهلول د 38 کاله حکومت نه پس په کال 1601 کې د 80 کالو په عمر کې وفات شو. هغه یو انصاف پسند، متواضع
او بار وړونکی انسان و. د شریعت د احکامو او د دیانت د قاعدو د اصولو پابند و. چېرې بیا هم سوالګري تش نه پرېښودو. مدام به د غریبانو په تلاش کې و. هغه یو مهربان دوست او متحمل دشمن و. درل پښتون او منصف حاکم و. چېرې به هم په تخت باندې نه کېناستو، بلکې همیشه به په فرش ناست و. او د پښتنو امیرانو سره به هغه د ورورولۍ او عزتولۍ سلوک کولو. هغه به د خپل قول و فعل نه دا نه ظاهرول چې هغه په نورو پښتنو باندې څه امتیاز لري. که چېرې یو امیر به د هغه نه په خبره باندې ناراضه شو، نو بهلول به د هغه مکان ته لاړ او د هغه به تبه تسلي وکړه او ورته به ووایي چې که ستا په خیال کې زه د دې منصب یعنې د باچایۍ قابل نه یم، نو ماته ته بل څه کار په حواله کړه، زه به هغه وکړم. د دې خویونو په برکت هغه ټول پښتانه خپلې خواته راغونډ کړي وو. هغه به د خپلو سپیانو ډېر دلجویي کوله او د هغوی د ضرورتو او آرام و اسایش بیا ډېر زیات خیال ساتلو. د بهلول لودي په هکله ښاغلی ډاکټر سر شفاعت احمد خان مرحوم داسې لیکي: د بهلول نوم د هندوستان په تاریخ کې د لوړ مقام موندلو حق لري. هغه ته خپلو سیاسي مصرفیاتو دا مقور نه کړه چې د ملک د انتظام په لور یې پوره توجه ورکړی. هغه یو ډېر بهادر، رحمدل، دیانتدار باچا و. پښتانه امیران دغه په بې تکلفۍ ډېر زیات خوشحاله وو او دغه انصاف سره هغه ګلي شوي وو. هغه به د غریبانو او محتاجو سره ډېر ښه سلوک کوو. بهلول پخپله یو ډېر ښه شاعر هم و. بهلول اگر چې د عالمانو ډېر زیات قدردان و، خو فطرتاً د حالاتو په تقاضا هغه یو سپایي و او داسې معلومیږي چې په لویه پیمانه د اهل علم سرپرستي نه ده کړې. ملګرو، د سلطان بهلول لودي په وفات د هغه د جانشینۍ په مسله د امیرانو ترمنځ بې اتفاقي پیدا شوه. ځینې امیران د اعظم همایون په مرسته باندې ودرېدل چې د بایزید زوی او د سلطان بهلول لمسی و. ځینې امیران د سلطان بهلول د مشر زوی باربکشاه د باچا کولو په حق کې وو. په دغه ورځ کې باربکشاه د پلار د لوري نه د جونپور حاکم و، لیکن خانان فرملي چې د لوی پایه طاقتور امیر و، ډېر امیران په خپله پر باندې راواړول او د بادشاه نعش یې واخیسته. شهزاده نظام خان چې په دغه وخت کې موجود و د ځان سره روان کړو او قصبه جلالي ته راغلل او دلته په هغه مکان کې چې د کوشک سلطان فیروز په نامه باندې مشهور و د حاضرو امیرانو په مشوره نظام خان بادشاه کړو. نظام خان د تخت نشینۍ نه پس د سلطان سکندر خطاب اختیار کړ او سمدستي د عیسی خان په مقابله کې خپل فوزونه ولېږل، ځکه چې دې امیر د بادشاهۍ نه انکار کړی. عیسی خان مقابله ونه کړی شوه، په جنگ کې گرفتار شو، ولې بادشاه د هغه قصور معاف کړو. د دې نه پس سلطان سکندر د خپلو امیرانو او لښکر سره دهلي ته راغی او دلته یو ځل بیا د ټولو امیرانو په صلاح د هغه د تخت نشینۍ دستوره وکړی شوه. د تخت نشینۍ په دې جشن کې بادشاه خپلو ټولو امیرانو ته د هر یو د عهدې او منصب مطابق انعامونه ورکړل. د فوج سپاهانو ته هم د 2 میاشتو تنخواګانې د انعام په ډول باندې ورکړل او په ټول ملک کې د یو کال مالیه معاف کړه او د دې نه پسې د خپل سلطنت د انتظام په لور باندې توجه ورکړه. ملګرو، د سکندر د تخت نشینۍ نه پس د هغه ورور باربکشاه د هغه نه بغاوت وکړ او په جونپور کې د خپلې خودمختارۍ اعلان وکړ. دغه وجه وه چې سکندر لودي د هغه په مقابله مجبور شو. د دواړو وروڼو ترمنځ یو شدید جنګ وشو چې نتیجه د باربکشاه په تېښته کې ووتله او آخر ته ګرفتار شو، لیکن سکندر لودي د هغه ډېره نمانځه وکړه او په زور دستور په جونپور کې حاکم مقرر کړ. په دې ډول د هغه یو بل ورور علاالدین عالمشاه هم بغاوت وکړ، لیکن وروسته بیا په خپلو کارونو باندې پښیمانه شو. بادشاه هغه هم معاف کړو او اوټاوا یې په جاګیر کې ورکړه. د دې نه پس سکندر لودي په کال 1693 کې بیان هم پاته کړ او خانان فرملي د دې علاقې حاکم وټاکلو. ملګرو، په کال 1695 کې سلطان سکندر لودي په پټنا باندې حمله وکړه. دلته بلبویر نومي یو راجا حکمران و. د شاهي فوجونو او راجا ترمنځ خونړي جنګونه وشول او د هغې په نتیجه کې د پټنا علاقه په سلطه دهلي کې شامله شوه. په دې مهم کې چې بادشاه ډېر کړاو تېر کړی و، نو د لښکر د آرام او ساز و سامان د درستۍ په غرض 4 میاشتې په جونپور کې اټال شو. دلته هغه د ځینې امیرانو او حاکمانو د حسابونو پړتال وکړ او په دې کې بادشاه ته ډېرې عجیبه خبرې معلومې شوې. دغه وجه وه چې دې امیرانو او حاکمانو د خپله بېعزتي وګڼله او د بادشاه برخلاف یې سازشونه شروع کړل، لیکن سازش لا سر ته نه ورسېدلې چې راز یې څرګند شو
او باچا سازشي امیرانو ته سخت سزاګانې ورکړې. د دې نه پس په کال 1699 عیسوي کې شاهي فوجونو د نرولې قلعه چې د مالوې په علاقه کې یو مضبوطه قلعه وه محاصره کړه. دا محاصره ډېره اوږده شوه. د دې وجه دا وه چې د ماشا د امیرانو او د محاصرینو ترمنځ سازش شوی و، ولې دا راز هم څرګند شو او باچا سمدستي سازشي امیرانو ته سختې سزاګانې ورکړې. او د دې نه پس مسؤلین د قلعه په حواله کولو باندې مجبور شو. په کال 1500 کې باچا د سوبل په لور لاړ او هورې 4 کاله اټال شو. په دغه وخت کې د دلی صوبیدار اصغر خان تنویر نومېده. دې صوبیدار د باچا د غیر حاضرۍ نه فایده واخیسته او د بغاوت اراده وکړه، ولې باچا سمدستي د ده د ارادې نه خبر شو. باچا په دې سلسله کې په یو لور د سرهند حاکم خواص خان ته د اصغر د مقابلې فرمان ولېږل او په بل لوري د ماچیوالي حاکم هم د هغه د مقابلې په غرض باندې روان کړ، ولې خواص خان لا دلي ته نه ورسېدلی چې اصغر خان په خپلو کارونو باندې خپېمانه شو او د باچا په خدمت کې حاضر شو. باچا د هغه قصور هم مات کړ او انعام و کرام یې وله ورکړ. د دې نه پس باچا خپل یو امیر خواجه محمد فرملي د سفیر په ډول د ګوالیار راجا مانسنګ ته ولېږلو او د هغه نه د اطاعت مطالبه وکړه. دا سفارت کامیاب شو او راجا مانسنګ 25,000 اشرفې او 100 اسونه د خراج په ډول باندې د باچا په خدمت کې راولېږل او خپل یو وراره هم د 1000 کسانو سپاهانو سره د باچاهي فوجونو د خدمت لپاره مقرر کړ. ولې د ګوالیار راجا د اطاعت د اقرار باوجود په خپل قول باندې قائم پاتې نشو او ثبوت پس د شاهي فوجونو د لاسه د ګوالیار ریاست هم په سلطنت دهلی کې شامل شو. ملګرو دغه شان د دولپور ریاست هم تسخیر شو او بیا باچا د بهار ټول علاقه هم په خپل سلطنت کې شامل کړه او بیا په بنګال باندې حمله وکړه، لیکن د طرفینو په منځ کې صلح وشوه. د رتنبور ریاست هم سلطان سکندر په خپل سلطنت کې شامل کړو او بیا خپل صدر مقام دهلی ته راغی. څه موده پس باچا ناجوړه شو او په مرۍ کې دانه وختله او د دې تکلیف نه په کال 1519 عیسوي کې وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. ملګرو سلطان سکندر لودي د مقتدر شخصیت او د لوی تدبر خاوند، هغه کې ډېر خوونه د پلار و، ولې د دې باوجود هغه سختګیر هم و. د ټولو نه اول هغه امیران په خپل قبضه کې راوستل کوم چې د هغه د تخت نشینۍ نه مخالف و او بیا د خپل سلطنت په استحکام کې مصروف شو. هغه په خپل حکمت عملي هغه سرکش او طاقتور امیران کوم چې دغه د پلار په وخت کې محض دغه د ښه سړیتوب او مصلحت شناسۍ په وجه د هغه ملګري وو د خپل حکومت لاندې راوستل. د دهلي سلطنت د جهنم نه تر بنګالۍ پورې خور کړه. د راجپوتانه مقتدر راجګانې په خراج مجبور کړل. د خزانې د حسابونو جاج پړتال به په خپله کولو. د عوامو د حالت نه خپل ځان خبردار ساتلو. تجارت او زراعت یې خطر ورکړی وه. د غلنې ډېر محصولونه کم کړي وو او د دې نتیجه دا وه چې په ملک کې ارزاني وه او د معمولي آمدن خاوند به هم په آرام او اسایش سره خپل ژوند تېرولو. په انصاف ډېر زیات مین و. د هغه دروازه به شپه ورځ د خلکو دپاره لرې وه او هر چا به په ډېر اسانۍ خپل فریاد باچا ته رسولی شو. ملګرو دې باچا خپل روزمره وخت داسې تقسیم کړی و. د ماسپښین نه پس به د عالمانو سره مجلس کولو، بیا به د قرآن شریف تلاوت کولو، د ماښام د مانځه نه پس به حرم سرا ته تللو، اول ته به 1 غنټه ایساره بیا به خلوت خاص ته تلو. د شپې به هغه د خلکو په درخواستونو باندې احکامات لیکل. ذاتي او شاهي خطو کتابت به هم ډلې کولو. په خلوت خاص کې به د هغه سره لوی عالمان هم موجود. د هغه دا قاعده وه چې لښکر به په کوم محکم باندې ولېږلو نو هر ورځ به 2 حکمونه ورلېږل. اول حکم به د سهار د مونځ سره رسېدو، په هغې کې به د قیام نه پس د فوجیانو د کارونو او فریضو تفصیل و. د ډاک رسولو اسونه به هر وخت تیار ولاړو او خوا که لښکر به هر څومره لرې و نو په دې قاعده کې به هېڅ قسمه فرق نه راته. د هر کار دپاره خپل وخت مقرر و او په هغه وخت کې به هم هغه کار کېدلو. د هغه قوت حافظه هم ډېره زیاته وه او د بودو خبره به ورته یاده وه. ملګرو د علاالدین خلجي په شان به هره ورځ هغه ته د اشیاو نرخنامه پیش کېدله او د سلطنت د مختلفو حصونو به ورله اطلاعات را رسېدل. غرض د ده په وخت کې به ټول کارونه په دیانت او مستعدۍ سره کېدل. د بادشاه د دیانت او مستعدۍ اثر به په خلکو باندې هم ظاهر و. د علم او سند نه به هم بې پروایي نه کېدله. زلمي امیران او سپاهان به په مختلفو مفیدو هنرونو کې مشغول و. بادشاه په خپل هم یو ډېر ښه شاعر و او تخلصي ګلروف و.
او د شاعرانو ډېر زیات قدردان و. د شیخ جمال کخوا چې د هغه زمانې یو باکمال صوفي شاعر و ډېر زیات معتقد و. ملګرو د دې پاچا په زمانه کې هندوانو فارسي ژبه زده کړه او د دې په وجه هندوان د مسلمانانو د علمونو نه خبر شول. مایهین بهرا نوم یو هندو عالم د سنسکرت ژبې نه د طب یو کتاب په فارسي ژبه کې ترجمه کړ چې د طب سکندري په نامه باندې تر اوسه پورې مشهور دی. پنډت ډونګربل په هغه زمانه کې د فارسي ژبې یو شاعر هم و. سلطان سکندر لودي ته په خپل سلطنت کې د امن او امان قایمولو په لړ کې ډېر کړاوونه پېښ شوي ولې هغه د خپلې لارې ټول خنډونه هوار کړل او په ملک کې امن او امان او استقلال قایم کړ. هغه یو دولس او د ویښ دماغ خاوند او اگر چې هغه په خپل وخت کې د سلطنت په نظم و نسق کې څه نوي اصلاحات ونه کړي شول ولې هغه په دې کې نوی جوش او نوی روح پیدا کړ. په مذهبي خیالاتو کې هغه ډېر سخت و. په دې بنا د هغه په نظم حکومت کې مذهبي رنګ ډېر غالب دی. هغه د مذهب اسلام په ترقۍ او عروج کې ډېر زیات کوششونه کړي او د خپلې زمانې د فقیرانو، عالمانو، فاضلانو ډېر زیات قدردان و. ملګرو د هغه د دیندارۍ غټه فایده د سلطنت په حق کې راووتله چې د اصیلو او د نیک چلنو خلکو نه بغیر به د سلطنت عهدې بل چاته نشي ورکولی. دا پاچا فطرتاً د رذیلو او کمینې خلکو نه متنفره و. د عدالت د محکمې انتظام په ډېره معقوله طریقه کړی و. د اکثره مقدماتو سماعت به یې پخپله کولو او فریقان به د هغه د فیصلې نه مطمئن وو. او دا ویل بې ځایه نه دي چې سکندر لودي د خپل خاندان یو ډېر لوی او عظیم بادشاه و. ملګرو د سکندر لودي د زمانې یو مشهوره واقعه د اګرې د ښار تعمیر دی. په کال 1503 عیسوي کې دلته د فوج یوه چاونۍ په دې غرض جوړه کړې شوې وه چې د ګرچاپېره علاقو په انتظام کې به سهولت وي. لږه موده پس باچا په خپله هم دلې استوګنه اختیار کړې وه او دغه شانتې دا بیا یو لوی ښار شو. باچا به په سکندره نومې یو کلي کې اوسېده. دا مقام تر اوسه د دې باچا په نوم باندې مشهور دی. د مغل اعظم اکبر مقبره هم دلې ده. د اګرې د آبادېدلو په دویم کال په کال 1505 کې یوه سخته زلزله راغله او په دې زلزله کې یوازې د اګرې ښار نه بلکې د هندوستان ډېر علاقه تباه شوې وه. ملګرو اوس هم په لوی الله سپارم د پښتنو د تاریخ په باره کې د نوي ویډیو انتظار وباسئ. په راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته د سلطان ابراهیم لودي په باره کې ذکر کوم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي زموږ د پلار نیکه خوږ وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخونکی او مهربانه دی. ګرانو، عزتمندو، درنو، مشرانو، همزولو، کشرانو، ورونو، خویندو او زړه ته ډېر زیات رانږدې ګلالو ماشومانو، د ټولو نه مخکې زه تاسو ټولو ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ له اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. ملګرو د پښتنو د تاریخ په باره کې په تیر شوي ویډیو کې ما تاسو ته په هندوستان کې د خلجي خاندان د سلطنت ذکر کړی و. زه نن دا کوشش کوم چې په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته په هندوستان کې د لودي خاندان د سلطنت ذکر وکړم. ملګرو د محمد غوري د وفات یعنې د کال 1206 عیسوي نه پس چې د دلي په تخت کومو خاندانونو حکومت کړی دی په تاریخ کې هغه د غلام، خلجي، تغلق، سادات او لودي په نومونو باندې مشهور دی. خو په دې ټولو خاندانونو کې د لودیانو ټبر یو داسې ټبر دی چې د ټولو مورخینو په اتفاق د نسل او ژبې له مخه پښتون منل شوی دی. ملګرو څرنګه چې د هند خلجیانو د محمد غوري په زمانه کې په اول ځل د بنګال او بهار په علاقه د بختیار خلجي په مشرۍ کې د خلجیانو لومبي اسلامي ریاست تشکیل کړی و، دغه رنګ د لودي ټبر مشر شیخ حمید لودي د هندو شاهانو د مشهور راجا جیپال په وخت کې د ملتان او لغمان په علاقو کې د یو جاگیردار حیثیت لرلو او د سبکتګین په زمانه کې شیخ حمید لودي د ملتان جایز والی ومنل شو. دغه شان په ملتان کې د شیخ حمید په مشرۍ کې د لودیانو لومبي ریاست قایم شو
چې د محمود غزنوي په زمانه کې ختم شو. اوس شیخ حمید لودي څوک و؟ کله پیدا شوی و؟ څرنګه اقتدار حاصل کړو او کله وفات شو؟ دا داسې سوالونه دي چې واضح جواب یې مونږ نشو کولی. البته د تاریخ فرشته او د پټې خزانې مطابق شیخ حمید لودي د راجا جیپال د لوري نه د ملتان او لغمان جاگیردارو او د کال 351 نه واخله تر د کال 345 پورې چې د مغرب د لوري نه په راجا باندې کومې حملې شوې وي په هغې کې د راجا په کومک باندې ولاړو. ولې هر کله چې سبکتګین د غزني په تخت باندې کېناست نو د هغه سره صلح وکړه او سبکتګین هغه د ملتان جایز والي ومنلو. د شیخ حمید نه پس د هغه زوی نصر د ملتان حکمران شو. دغه وخت کې په ملتان کې د اسماعیلي فرقې عقاید خواري شوي او شیخ نصر هم دې عقایدو ته مایل و. د شیخ نصر نه پس د هغه زوی ابوالفتح داود حکمرانۍ ته ورسېده. دغه وخت د سلطان محمود غزنوي زمانه وه. سلطان محمود په کال 1496 کې په ملتان حمله وکړه، مګر ابوالفتح داود سره صلح وکړه او ابوالفتح داود د اسماعیلي فرقې عقایدو نه توبه وویستله او د محمود خراجي په ځان باندې ومنلو. ولې داود په خپله معاهده قایم پاتې نه شو او دوباره اسماعیلي عقاید اختیار کړل. چنانچه محمود د څو کاله پس یعنې په کال 403 هجري کې بیا په ملتان باندې حمله وکړه. ملحد یې ټول تاله ته رد کړ، داود یې ګرفتار کړ او غزني ته بندیوان راوستلو او د سلطان په قید کې مړ شو. دغه شان د ملتان ریاست په غزنوي حکومت کې شامل شو. ملګرو، د فرشتې مطابق شیخ حمید لودي افغان پښتون و. د فرشتې د قول تصدیق د پټې خزانې نه هم کیږي. کله چې شیخ حمید لودي په ملتان کې باچا شو نو هغه خپل وراره چې شیخ رضی نومېده هغه پښتونخوا ته په دې غرض باندې راولېږلو چې د غرونو پښتانه اسلام ته راواړوي. چنانچه شیخ رضی 2 کاله د کسې غر په زنځیره کې آبادو پښتنو ته د اسلام تبلیغ کاوه او دغه په کوششونو ډېر پښتانه اسلام ته راوړل. په دغه اسنا کې شیخ حمید لودي وفات شو او دغه په ځای د هغه زوی نصر د ملتان حکمران شو. شیخ نصر د ملحدو مبلغینو په اثر کې د ملحدو عقایدو ته مایل شو او د دوی عقاید اختیار کړ او د دې ترویج هم شروع کړ. شیخ رضی چې سوچه مسلمانو هر کله چې د دې واقعیاتو نه خبر شو نو هغه خپل تربور شیخ نصر ته یو څو شعرونه ولیکل. شیخ رضی دا شعرونه هغه ته په پښتو ژبه کې ولیکل. نو د دې نه دا خبره واضح شوه چې د ملتان دا لودي ټبر پښتون او ژبه هم پښتو وه. د لودیانو دا لومبي ریاست لکه څنګه چې ما مخکې وویل د محمود غزنوي د لاسه ختم شو، لیکن د دې وخت نه د ملتان سره د پښتنو تعلق قائم شوی و او پښتانه په ډېر شمېر کې د ملتان په علاقو کې آباد شوي وو. د فیروزشاه تغلق په زمانه کې د پښتنو تګ د ملتان او لاهور په لور نور هم زیات شوی و. چنانچه د تیمور د حملې په وخت کې په دې علاقو کې بې شمېره پښتانه بالخصوص نیازي او لودي قبایل آباد وو او دوی د تیمور د نوسي پیر محمد سره شدید جنګونه کړل. ملګرو، په هند باندې د تیمور د حملو متعلق ما تاسو ته په تېر شوي ویډیو کې په تفصیل سره بحث کړی دی. خو تیمور په خپلې واپسۍ کې په خپلو مقبوضه هندي علاقو د خپل نایب په ډول سید خضرخان حاکم مقرر کړی و. د سید خضرخان په کورنۍ کې د دهلي حکومت 29 کاله پاتې شو. ولې په دې خاندان کې یو باچا هم د څه امتیاز خاوند نه و. د دوی حکومت صرف په پنجاب او د دهلي په خوشه علاقو کې و. د سید خضرخان په خاندان کې آخري باچا عالمشاه نومېده چې د یو کمزوري طبیعت خاوند و او په کال 1445 عیسوي کې تخلیشید شوی و. د ده په وخت کې د سلطنتي دهلي وسعت او طاقت ډېر زیات محدوده شوی و. د دهلي تخت د شاه عالم نه لودیانو ته ورسېدو. د لودیانو د دې دویم ځلې حکومت باچا بهلول لودي نومېده چې په کال 1451 کې د دهلي د سلطنت باچا شو. د بهلول لودي نیکه بهرام خان نومېده چې د سلطان فیروزشاه تغلق په زمانه کې د نورو پښتنو په شان ملتان ته راغلی و او د ملک مردان شاه سره نوکه شوی و. د بهرام 15 زامن وو. د یو نوم اسام خان چې وروسته بیا په اسلام شاه باندې مشهور شو. دویم ملک کالا چې د بهلول پلار و. دریم ملک فیروز. څلورم ملک محمد
او پنځم ملک خواجه و. د بهلول پلار د نیازي پښتنو سره په یو جنګ کې مړ شو. مور یې د وړاندې نه مړه شوې وه. نو بهلول په وړوکوالي کې د مور پلار د سوري نه محروم شوی و. په دې ورځو کې اسلام خان ډېره ترقي کړې وه او 12,000 پښتنې چې اکثر یې د خپلې قبیلې خلک وو، د ده نوکران وو. اسلام خان د سید خضر خان د لوري نه د سرهند حاکم و. ملګرو، یتیم یسیر بهلول چې په وړوکوالي کې په بلو مشروع د خپل تر اسلام خان په تربیت کې لوی شو او په یو جنګ کې دومره شجاعت ښکاره کړو چې اسلام خان ورته خپل لور په نکاح باندې ورکړه. اسلام خان د بهلول د لیاقت او شخصیت د دومره متاثره شو چې د خپل وفات په وخت کې سره د دې چې د خپل زامن وو د بهلول د مشرۍ وصیت وکړ، ولې د یو مشر په وفات کېدو او د یو نوي مشر د انتخاب په موخه اکثر په پښتنو کې پرې جنګې جوړې شي. د اسلام خان د وفات نه پس هم په دې کورنۍ کې د مشرۍ په مسله باندې اختلاف پیدا شو. یوه ډله د بهلول پره شوه، بله ډله د ملک فیروز چې د بهلول تره و په برته ودرېده او درېیمه د اسلام خان د زوی قطب خان ملګري شو، ولې د بهلول ډله مضبوطه وه. اخر د هغه تره فیروز خان هم د هغه په مشرۍ باندې رضا شو، ولې قطب خان ورسره خپله تربوري وپالله او د دلي بادشاه محمد شاه ته د بهلول خلاف فریادي لاړ. محمد شاه خو د لودیانو په دې کورنۍ اختلاف کې خپل خیر لیدلو، نو هغه د قطب خان په مرسته کې خپل یو امیر ملک سکندر د یو فوج سره سرهند ته ولېږلو او جرأت ګګړ ته هم د دوی د امداد حکم ورکړ. چنانچې ملک سکندر، جرأت ګګړ او قطب خان سرهند ته راغلل. چې فیروز او بهلول د دې واقعیاتو نه خبر شول، نو خپله بې اتفاقي لرې او د خپل ننګ ناموس په فکر کې شول، ولې په دوی کې دومره طاقت نو چې د حملور فوج مقابله کړې وي. نو د اهل عیال سره غرونو ته وتښتېدل. جرأت او ملک سکندر چې میدان خالي ولیدل، نو بهلول او فیروز ته پیغام ولېږلو چې موږ خو ستاسو په منځ کې د روغې کولو دپاره راغلي وو، تاسو ولې خپل کورونه په ځان باندې وران کړل او وتښتېدلئ؟ تاسو راشئ چې په خپلو کې جرګه وکړو او ستاسو دا اختلافات لرې کړو. او دا پیغام د قرآن په قسم باندې مضبوط. د دې پیغام په جواب کې ملک فیروز خپل زوی شاهین خان او بهلول د اهل عیال د حفاظت په غرض په غرونو کې پرېښودل او په خپله د جرأت سره د جرګې په غرض سرهند ته راغلل. ولې سکندر او جرأت خپل لوز قول هیر کړو. ملک فیروز یې سره د هغه د ملګرو قید کړو او د نورو پښتنو د نیولو دپاره یې فوځونه ولیږل. چې بهلول او شاهین د دې واقعاتو نه خبر شول، نو بهلول د اهل عیال سره د غرونو منځ ته لاړ او شاهین خان د خپلو ملګرو سره د شاهي فوجونو سره په جنګ شو. په دې جنګ کې شاهین خان د پښتنو ډېرو زلمو سره ووژل شو او ځینې پښتانه د جرأت د فوجونو په لاس کې بندیوان شول. جرأت د دې مړو پښتنو زلمو سرونه د ځان سره سرهند ته راوړل او د ملک فیروز په مخ کې کېښودل او د هر مقتول نوم او نور حالات بیا د ملک فیروز نه پوښتل او ملک فیروز به ورته جواب ورکولو. په دې سرونو کې د ملک فیروز د خپل زوی شاهین خان سر هم و چې دا سر یې فیروز خان ته ور وړاندې کړو، نو هغه ورته وویل چې دا زلمی څه نه پېژنم. د دې په هکله ورته جرأت وویل ډېر افسوس دی چې دا زلمی مړ شو، دا یو داسې ازبري و چې د ازبري په شانتې جنګېدلی دی او ما سره د ده د مېړانې د بیان کولو دپاره الفاظ نشته. دغه وخت ملک فیروز ټینګ نه شو، ویې ژړل او ویې ویل چې دا زما زوی شاهین خان دی او اول یې ځکه د ده د فجیدګلو نه انکار کړی و چې هغه دا خیال و چې هسې نه چې په جنګ کې زما د زوی نامردي کړې وي او زما نه مې شرمولی وي، نو په دې وجه هغه د هغه د انکار وکړ چې دا زما زوی دی. وړاندې فیروز وویل چې په دې سرونو کې د خپل وراره بهلول سر نه وینم او دا مې خیال دی چې هغه یو ډېر ځوانمرد او غیرتي زلمی دی او هغه به د دې ټولو خبرو بدل اخلي. د دې واقعاتو نه پس سرهند د ملک سکندر په تحویل کې راغلو. جرأت د خپل فوج سره پنجاب ته بیرته لاړ. ملک فیروز په دهلي کې د محمد شاه قیدي او قطب خان د محمد شاه درباري شو او بهلول د خپل بدل اغوستلو په غرض خپلې هلې ځلې شروع کړې. بهلول د خپلو یارانو دوستانو نه څه قرض پیسې واخیستې او هغې په نورو پښتنو باندې وویشلې. د ځان سره یو جمعیت پیدا کړو او بیا د خو شپانخو کې دستاندازي شروع کړه. بهلول یو دوراندیش او متبره بنیادم و او چې څه پیدا کول، نو هغه به په خپلو ملګرو باندې ویشل. د دې نتیجه دا شوه چې په لږو ورځو کې ډېر پښتانه د هغه د جنډې لاندې راجمع شول. په دغه ورځو کې ملک فیروز هم د محمد شاه د قید نه راوتښتېدو او قطب خان هم په خپلو کارونو باندې پښیمانه و.
اوس د دوی په منځ کې کورني اختلافات ختم شوي او په خپلو سرګرمو کې لګیا وو. د دې نه پس بهلول په سرهند باندې حمله وکړه او سرهند یې ونیولو. سید محمد شاه د هغه مقابلې ته خپل وزیر حسام خان راولېږلو. د دوی ترمنځ د خضرآباد په پرګنه کې د لده په مقام جنګ وشو. په جنګ کې حسام خان ماتې وخوړه او د بهلول د تورې زور خلکو ومنلو. بهلول به د هلکوانۍ نه د باچاهۍ سوچونه کول او د باچاهۍ خوبونه به یې لیدل او د هغه دا یقین پیدا شو چې زه به یوه ورځ باچا کېږم. د دې خود اعتمادۍ په وجه هغه خپل خپلوان او نور پښتانه د ځان سره راغونډ کړل او د پانیپت پورې علاقې ونیولې. ملګرو چې د بهلول په خپل طاقت یقین پیدا شو او په خپلو مټو مضبوط شو، نو د بادشاه په خدمت کې د خپل اخلاص او عقیدت په ډول یو داسې درخواست ولېږلو چې د شاهي خدمت نه زما د لرېوالي سبب دا دی چې وزیر حسام خان زما نه ناراض دی او په دې وجه زما د هغه نه خطره کېږي. که چېرې بادشاه حسام خان د ځان نه لرې کړي او د هغه په ځای حمید خان وزیر کړي، نو زه به لکه د یو مرئي په شان د هغه خدمتګارۍ ته تیار شم. محمد شاه د بهلول دا عرض سمدستي منظور کړ. حسام خان یې ووژلو او د هغه په ځای حمید خان وزیر شو. بهلول ته بادشاه خپل زوی وویل او بهلول هغه ته پلار وویلو. محمد شاه په کال 1415 کې وفات شو. ملګرو د محمد شاه په ځای د هغه زوی سید علاودین د دهلي بادشاه. دغه وخت هغه د دهلي برینه بادشاه. علاودین د پلار نه هم زیات کاهله او آرام پسند انسان. په دې ورځو کې په سیاسي رنګ کې د تخت دهلي داویدار په حقیقت کې دوه کسه وو، یو حمید خان او بل بهلول لودي. د بادشاه د نالیاقۍ په وجه ټول طاقت د امیرانو په لاس کې و. د حمید خان پره په بهلول باندې درنه وه. په دې سبب به بهلول په ظاهره کې حمید خان سره روغه ساتله، ولې حمید خان هم د بهلول په ارادو باندې پوهه و. دواړه په خپل منځ کې یو قسم د شطرنج لوبه کوله او یو بل ته په ساو کې ناست و. یو ورځ حمید خان بهلول ته وویل چې که ته باچا شې او ما خپل وزیر کړې نو زه به ډېر خوشحاله شم. ولې بهلول ورته وویل چې زه یو سپاهي سړی یم، زما نه د خپل جایداد انتظام نشي کېدی، د باچا کار به څرنګه سرته ورسوم. ښه به دا وي چې ته باچا شې او ما خپل سری لښکر کړې. ملګرو دغه شان بهلول د حمید سره په چل وخت تېرولو او د هغه کور ته به د هغه د سلام په غره باندې ورتللو. یو ورځ حمید خان د بهلول دعوت کړی و. په دې ورځو کې ځینې تازه پښتانه درونه بهلول ته راغلي وو. بهلول دا خلک هم د خپلو عزیزانو په شکل کې دعوت ته روان کړل او دوی د وړاندې نه پوهه کړي وو چې تاسو داسې حرکتونه وکړئ چې د حمید خان در باندې د ډېرو وحشیانو او سادهګانو ګمان وشي. دغه پښتانه چې د بهلول سره د حمید خان ډیرې ته ورغلل، نو دوی خپل پیزارونه چا په خپلو څادرونو پورې وتړل، چا په تاخنو کې کېښودل او ځینو په ترخ کې ونیول. حمید خان چې دا واقعه ولیده نو پوښتنه یې وکړه چې دا ولې؟ دوی ورته وویل چې زموږ پیزارونه څوک پټ نه کړي. بیا چې دوی قالینونو ته وکتل نو حمید خان ته یې وویل چې که د دې فرشونو نه موږ ته ټوټې وشلوې او رای کړې نو موږ به ترې خپلو زامنو ته ټوپۍ جوړې کړو او خپل وطن ته به ولېږو. په دې به زموږ په خپل وطن کې ډېر نوم او عزت پیدا شي او چې زموږ نور وروڼه عزیزان د دې نه خبر شي نو هغوی به دا خیال وکړي چې خان زموږ ډېر قدر کړی دی. حمید خان ورته وویل چې تاسو ته به زه د زربفتو او د بخملو ټوټې درکړم، د هغې نه بیا تاسو چې څومره ټوپۍ جوړوئ نو جوړه کړئ. د پان او عطرو خوانچې چې راغلې نو دوی د خرتوب کارونه شروع کړل. چا به عطر سټل، چا به د پان نه تشه چونو خوړله او چې خوله به وسوځېدله نو په فرشونو به یې دوکانونه اوته کړل. غرض دا چې د شودګانو نخرې وکړې چې حمید خان ورته بالکل حیران پاتې شو او بهلول به په ظاهره په دې خبرو ځان پیکه پیکه او کچه کچه ښکاره کولو او بیا یې حمید خان ته وویل چې دوی خو باندېچیان او غرسني خلک دي، دوی داسې شاهانه دعوتونه او طعامونه چې په خوب کې هم نه دي لیدلي، دوی خو بې د خوراک او د مړ جوړې نه بغیر بل څه کار باندې نه پوهېږي، دوی د داسې مهذبو مجلسونو د شاملولو قابل نه دي، ولې زما ترېنه خلاصې نه کېږي ځکه چې زما وروڼه عزیزان دي. د بهلول دا چل کامیاب شو او د حمید خان په زړه کې یقین پیدا شو چې پښتانه خو خره خلک دي او د حلوا په یو رکیبه باندې هم د دوی خوله بندېدلی شي. ملګرو حمید خان په زړه کې د بهلول نه وېرېدلو نو هغه به په وس د بهلول سره ډېر سړي په خپل ځای کې نه پرېښودل. یو ورځ د بهلول په صلاح چې هغه د حمید سلام لتلو نو هغه ځان سره خپل نور پښتانه ملګري هم بوتل. خو هر کله چې دې هلته ورسېد نو د باچا کسانو بهلول سره د یو څو ملګرو دننه پرېښود او دوی بار ایسار کړل
چې په دې باندې دوی بهلول ته کنځلې شروع کړې چې څنګه بهلول د باچا نوکر دی داسې موږ هم نوکران یو ولې هغه پرېښودو او موږ یې پرېنښودو نو په دې وجه حمید خان نوکرانو ته وویل چې دوی هم راپرېږدي چې څه وخت ټول پښتانه دننه شو او د حمید خان د هر سړي سره دوه او درې کسان کېناستل نو په دغه وخت کې بهلول پوه شو چې پښتانه ډېر دي نو اشاره وکړه د هغه تربور قطب خان در ترخ نه زنځیر راویستلو او حمید خان ته وویل چې چونکې ستا نمک مو خوړلی دی نو وژنو دي نه خو ښه به دا وي چې باقي عمر د خدای په عبادت کې تېر کړي د دې نه پس حمید خان قید کړو او خپلو سړو ته یې وسپارلو دغه وخت کې علاالدین د حمید خان د راسه په بداون کې ناست ملګرو بهلول چې د حمید خان د کشلۍ نه وزګار شو نو سید علاالدین ته پیغام ولېږلو چې حمید خان مې قید کړی دی اوس راشه او د بادشاهۍ تخت سنبال کړه ولې علاالدین ورته جواب راولېږلو چې پلار مې تا ته زوی ویلی دی نو زما هم مشر ورور دی د دلي تخت د ستا مبارک شي ما ته هم دغه بداون پرېږده چې دا باقي عمر په ارام سره تېر کړم د دې نه پس علاالدین په بداون کې پاتې شو او بهلول د لومبۍ خور په 19 په کال 1451 کې د دلي په تخت باندې کېناست خطبه او سکه په خپل نوم باندې جاری کړه او سلطان بهلول خپل لقب کړ ملګرو د تخنشینې په اول کال یعنی په کال 1451 عیسوي کې بهلول ته ځینې مشکلات پیدا شول ولې ډېر زر هغه په دې مشکلاتو قابو بیا وموندل د سید علاالدین ځینې امیران د لودیانو په بادشاهۍ باندې ناراضه وو ولې علاالدین د جنگ سړی نه و او نه د هغه نه دا تمه کېدی شوه نو په دې وجه دا امیران محمود شاه ولی جنپور څخه لاړل د محمود شاه ښځه د علاالدین لور وه او دې ښځې د دلي تخت خپل حق ګڼلو چنانچې د دې امیرانو په تحریک او د خپلې ښځې د زبردست خواهش په بنا محمود شاه شرقي د دلي د فتح کولو اراده وکړه او په کال 1452 عیسوي کې د یو لوی لښکر سره چې یو زر خو پکې تش جنګي حاکیان د دلي په اراده باندې روان شو دغه وخت بهلول د لښکر یو لوی حصې سره د پنجاب او ملتان د انتظام په غرض دیبالپور کې او په دلی کې هغه خپل زوی بایزید چې وروسته د بهلول په جرګه کې وفات شو د یو څو امیرانو سره پرېښو ملګرو په دلی کې د پښتنو ډېر لږ لښکر و د محمود شاه شرقي فوځونه دهلي محاصره کړو او قریب وه چې دهلي سقوط موندلی وي لیکن دغه وخت کې د یوې پښتنې مېرمنې عقل او دوراندیش لوی کار وکړو دا مېرمن د محروم اسلام خان ښځه بیبي متو وه دې بهادرې ښځې خپلو سپاهیانو ته ډېر ډاډ ورکولو او د دشمن د غولولو لپاره ښځو ته د سړو جامې واچولې وسلې وله ورکړې او د فصیل په دیوالونو یې کېنولې په دې دستور د دشمن په نظر کې د خپل فوج شمېر زیات ښکاره کړو ملګرو بهلول په دیبالپور کې د دهلي د محاصرې نه خبر شو هغه دا غوره وګڼله چې تر څو خپلې مټې مضبوطې نه وي نو د پردو په اسره باندې بادشاهي کول د منت یاري ده په دې غرض هغه روا ته خپل استازي ولېږل او د یو شاهي فرمان په ذریعه د روه پښتنو قبایلو ته د هند راتلو دعوت ورکړ په دې فرمان کې هغه پښتنو ته دا ویلي چې ما ته خدای پاک د هندوستان حکومت راکړی دی ولې په هندوستان هغه سړي حکومت کولی شي چې هغه د قام او قبیلې خاوند وي په دې بنا ټولو پښتنو ته پکار دي چې هند ته راشي فوځي منظمت اختیار کړي او یو طرف ته جاګیر حاصل کړي او د آرام او د سوکالۍ ژوند تیر کړي او بل طرف ته د خپل قومي حکومت د حفاظت په لړ کې د مضبوطو دشمنانو دپاره یو مضبوط دیوال وګرځي ملګرو د دې فرمان په جواب کې پښتانه لودی لوهانی نیازی مروت بیټنی سربنی او کرلانی قبایل هند ته روان شول ولې د دوی پر رسېدو خو وخت لګېدو بل طرف ته د دلي پښتانه د محمود شاه شرقي د محاصرې د لاسه تب شوي وو او دې خبرې ته آماده شو چې قلعه محمود شاه شرقي ته په حواله کړي د قلعه د حواله کولو خبرې اترې شروع شوې فیصله په دې وشوه چې محمود شاه به محصولونو ته هېڅ نقصان نه رسوي د دې فیصلې مطابق د بایزید د لوري یو سید صاحب دریا خان لودي ته چې د بهلول نه پس خبره باندې ناراض شوی د محمود شاه شرقي د فوجونو سرلښکرو د قلعه کنجانې جوړې د کنجانو حواله کولو نه اول سید صاحب دریا خان ته دا وویل چې محمود شاه ستا څه لګي هغه ورته وویل چې هېڅ مې نه لګي هغه زما هېڅ هم نه دی او بیا ورته دریا خان وویل چې بهلول خان دې څه دی نو هغه ورته وویل بهلول خان مې عزیز دی هغه هم یو پښتون دی او زه هم یو پښتون یم په دې خبره سید صاحب کنجانې کېښودلې او ورته وویل بس اوس د خپلو میندو او خویندو
د پردو او د ننګ او شرم ساتل ستا په غاړه باندې. د سید صاحب دا خبره بې سره نه وه. درار خان ورته وویل سید صاحب دغه د ننګ شرم خبره زما په سترګو کې غړېږي، ګینې د قلا فتح کول ماته څه ګران کار نه ښکارېده. ولې زه څه وکړم؟ بهلول ډېر اټال شو، خو خیر ته کوم جانې یوسه او وګوره چې زه څه کولی شم. ملګرو په دغه ورځ کې بهلول ته دروه نه پښتانه راورسېدل او هغه د یو لوی لښکر سره د دلي په نیت باندې را روان شو. دریا خان لودي محمود شاه شرخي ته وویل چې بهلول د یو لوی لښکر سره دهلي په نیت باندې را روان شوی دی. ښه به دا وي چې اول د هغه مقابله وشي، ځکه چې د دهلي فتح کول خو څه ګران کار نه دی. د محمود شاه زړه ته هم دا خبره پرېوتله او 10,000 سپاهان او 40 ختیانې د بهلول مقابلې ته ولېږل. دریا خان لودي هم ورسره و. د بهلول سره 14,000 لښکر و. د نریلې په مقام دواړو فوزونو سره مخامخ شو. قطب خان لودي چې ډېر رسا ویشتونکی و، یو مستحتیه په یو زهري غشي باندې وویشتو او بېکاره کړو او بیا په لویه چغه دریا خان لودي ته وویل ستا میندې خویندې د دلي په قلا کې ګیرې دي او ته د پردو دپاره د خپلو سره تول وهې. د دې په جواب کې دریا خان وویل چې که ما پسې حپه نه کوې نو زه به بې جنګه لاړ شم. قطب خان هم خپل لوز په قسم مضبوط کړو او دریا خان د پښتونولۍ په ننګ د جنګ د میدان نه لاړ. د دریا خان په تلو د محمود شاه شرقي فوجونه وتښتېدل او د هغه یو امیر فتح خان حروي ووژل شو. د دې شکست په وجه د محمود شرقي زړه هم مات شو او د نور جنګ نه بغیر جونپور ته لاړ. بهلول په فتح مندۍ سره دهلي ته راغی او په دې فتح هغه نور هم مضبوط شو. بهلول د دهلي سلطنت د پښتنو په مړانه ډېر زیات باندې مضبوط کړو او د 26 کالو جنګ و جدل نه پسې د جونپور سلطنت هم په دهلي کې شامل کړو. د جونپور فتح کولو نه پس هغه په دولپور حمله وکړه او د سخت کوشښونو نه پس راجا شکست وخوړ او اخر یې سوله وکړه. په دغه ورځو کې په سند کې احمد خان بټي یو ډېر طاقتور سردار و. هغه د حاکم ملتان نه بغاوت وکړو. دا خبره چې بهلول ته ورسېده نو هغه خپل زوی یزید د 10,000 لښکر سره ملتان ته ولېږلو. بایزید د هغه ځای نه په سند باندې حمله وکړه، ولې د احمد خان قرب کول یو ګران کار و. د ده یو وراره و چې نوررنګ خان نومېده، ډېر زړور او توریالی ځوان و او په جنګ کې لکه یو شین ازمری و. نوررنګ خان په دې جنګ کې ووژلی شو. وایي چې نوررنګ خان په یو پېمخې جینۍ باندې مین و او هغه جینۍ د هغه ډېره زیاته خوښه وه او هغه چې جنګ لته نو هم دا جینۍ به ورسره وروسته په اس باندې سوره وه. هر کله چې دی مړ شو نو هغې جینۍ کمان په خپل لاس کې واخیسته او پښتنو ته شکست ورکړ. خو هر کله چې پښتنو ته پته ولګېدله چې یاره موږ د یو ښځې د لاسه شکست وخوړ نو بیا راواپس شو او په دوی باندې یو زبردسته حمله وکړه او دوی له شکست ورکړه او د احمد خان فوجونه ټول طلب ته رغه شو. ملګرو سلطان بهلول د 38 کاله حکومت نه پس په کال 1681 کې د 80 کالو په عمر کې وفات شو. هغه یو انصاف پسند، متواضع او بار وړونکی انسان و. د شریعت د احکامو او د دیانت د قاعدو د اصولو پابند و. چرګ هم سوالګري تش نه پرېښودو. مدام به د غریبانو په تلاش کې و. هغه یو مهربان دوست او متحمل دشمن و. درل پښتون او منصف حاکم و. چرې به هم په تخت باندې نه کېناستو بلکې همیشه به په فرش ناستو او د پښتنو امیرانو سره به هغه د ورورولۍ او عزتولۍ سلوک کولو. هغه به د خپل قول و فعل نه دا نه ظاهرول چې هغه په نورو پښتنو باندې څه امتیاز لري. که چېرې یو امیر به د هغه نه په څه خبره باندې ناراضه شو نو بهلول به د هغه مکان ته لاړ او د هغه به یې تبه تسلي وکړه او ورته به یې وویل چې که ستا په خیال کې زه د دې منصب یعنې د باچایۍ قابل نه یم نو ماته ته بل څه کار په حواله کړه، زه به هغه وکړم. د دې خویونو په برکت هغه ټول پښتانه خپلې خواته راغونډ کړي وو. هغه به د خپلو سپیانو ډېر دلجویي کوله او د هغوی د ضرورتو او آرام و اسایش بیا ډېر زیات خیال ساتلو. د بهلول لودي په هکله ښاغلی ډاکټر سر شفاعت احمد خان مرحوم داسې لیکي: د بهلول نوم د هندوستان په تاریخ کې د لوړ مقام موندلو حق لري. هغه ته خپلو سیاسي مصرفیاتو دا مقور نه کړه چې د ملک د انتظام په لور یې پوره توجه ورکړی. هغه یو ډېر بهادر، رحمدل، دیانتدار باچا و. پښتانه امیران د هغه په بې تکلفۍ ډېر زیات خوشحاله وو او د هغه انصاف سره هغه ګلي شوي وو. هغه به د غریبانو او محتاجو سره ډېر ښه سلوک کوو. بهلول پخپله یو ډېر ښه شاعر هم و. بهلول اگر چې د عالمانو ډېر زیات قدردان و خو فطرتاً د حالاتو په تقاضا هغه یو سپایي و او داسې معلومیږي چې په لویه پیمانه د اهل علم سرپرستي نه ده کړې. ملګرو د سلطان بهلول لودي
په وفات دغه د جانشینۍ په مسله د امیرانو ترمنځ به اتفاقی پیدا شو. ځینې امیران د اعظم همایون په مرسته باندې ودرېدل چې د بایزید زوی او د سلطان بهلول نوسی و. ځینې امیران د سلطان بهلول د مشر زوی بربکشاه د بادشاه کولو په حق کې و. په دغه ورځ کې بربکشاه د پلار د لوري نه د جونپور حاکم و، لیکن خانان فرملی چې د لوی پایه طاقتور امیر و ډېر امیران په خپله پره باندې راواړول او د بادشاه نعش یې واخیسته. شهزاده نظام خان چې په دغه وخت کې موجود و د ځان سره روان کړو او قصبه جلالي ته راغلل او دلته په هغه مکان کې چې د کوشک سلطان فیروز په نامه باندې مشهور و د حاضرو امیرانو په مشوره نظام خان بادشاه کړو. نظام خان د تخت نشینۍ نه پس د سلطان سکندر خطاب اختیار کړ او سمدستي د عیسی خان په مقابله کې خپل فوزونه ولېږل ځکه چې دې امیر د بادشاهۍ نه انکار کړی. عیسی خان مقابله ونه کړی شوه، په جنگ کې گرفتار شو، ولې بادشاه د هغه قصور معاف کړو. د دې نه پس سلطان سکندر د خپلو امیرانو او لښکر سره دهلي ته راغی او دلته یو ځل بیا د ټولو امیرانو په صلاح د هغه د تخت نشینۍ دستوره وکړی شوه. د تخت نشینۍ په دې جشن کې بادشاه خپلو ټولو امیرانو ته د هر یو د عهدې او منصب مطابق انعامونه ورکړل. د فوج سپاهانو ته هم د 2 میاشتو تنخواګانې د انعام په ډول باندې ورکړل او په ټول ملک کې د 1 کال مالیه معاف کړه او د دې نه پسې د خپل سلطنت د انتظام په لور باندې توجه ورکړه. ملګرو، د سکندر د تخت نشینۍ نه پس د هغه ورور بربکشاه د هغه نه بغاوت وکړ او په جونپور کې د خپلې خودمختارۍ اعلان وکړ. دغه وجه وه چې سکندر لودي د هغه په مقابله مجبور شو. د دواړو وروڼو ترمنځ یو شدید جنګ وشو چې نتیجه د بربکشاه په تېښته کې ووتله او آخر ته ګرفتار شو، لیکن سکندر لودي د هغه ډېره نمانځه وکړه او په زور دستور یې په جونپور کې حاکم مقرر کړ. په دې ډول د هغه یو بل ورور علاالدین عالمشاه هم بغاوت وکړ، لیکن وروسته بیا په خپلو کارونو باندې پښیمانه شو. بادشاه هغه هم معاف کړو او اوټاوا یې په جاګیر کې ورکړه. د دې نه پس سکندر لودي په کال 1693 کې بیانه هم پاته کړه او خانان فرملی د دې علاقې حاکم وټاکلو. ملګرو، په کال 1695 کې سلطان سکندر لودي په پټنا باندې حمله وکړه. دلته بلب ویر نومې یو راجا حکمران و. د شاهي فوجونو او راجا ترمنځ خونړي جنګونه وشول او د هغې په نتیجه کې د پټنا علاقه په سلطنت دهلي کې شامله شوه. په دې مهم کې چې بادشاه ډېر کړاو تېر کړی و، نو د لښکر د آرام او ساز سامان د درستۍ په غرض 4 میاشتې په جونپور کې اټال شو. دلته هغه د ځینې امیرانو او حاکمانو د حسابونو پلټال وکړو او په دې کې بادشاه ته ډېرې عجیبه خبرې معلومې شوې. دغه وجه وه چې دې امیرانو او حاکمانو دا خپله بېعزتي وګڼله او د بادشاه برخلاف یې سازشونه شروع کړل، لیکن سازش لا سر ته نه ورسېدلې چې راز یې څرګند شو او بادشاه سازشي امیرانو ته سختې سزاګانې ورکړې. د دې نه پس په کال 1699 عیسوي کې شاهي فوجونو د نرولې قلعه چې د مالوې په علاقه کې یو مضبوطه قلعه وه محاصره کړه. دا محاصره ډېره اوږده شوه. د دې وجه دا وه چې د بادشاه د امیرانو او د محاصرینو ترمنځ سازش شوی و، ولې دا راز هم څرګند شو او بادشاه سمدستي سازشي امیرانو ته سختې سزاګانې ورکړې او د دې نه پس محاصرین د قلعه په حواله کولو باندې مجبور شو. په کال 1500 کې بادشاه د سوبل په لور لاړ او هورې 4 کاله اټال شو. په دغه وخت کې د دهلي صوبیدار اصغر خان تلل نومېده. دې صوبیدار د بادشاه د غیر حاضرۍ نه فایده واخیسته او د بغاوت اراده وکړه، ولې بادشاه سمدستي د ده د ارادې نه خبر شو. بادشاه په دې سلسله کې په یو لور د سرهند حاکم خواص خان ته د اصغر د مقابلې فرمان ولېږل او په بل لوري د ماچیوالي حاکم هم د هغه د مقابلې په غرض باندې روان کړ، ولې خواص خان لا دهلي ته نه ورسېدلی چې اصغر خان په خپلو کارونو باندې پښیمانه شو او د بادشاه په خدمت کې حاضر شو. بادشاه د هغه قصور هم معاف کړ او انعام و کرامې وله ورکړ. د دې نه پس بادشاه خپل یو امیر خواجه محمد فرملی د سفیر په ډول د ګوالیار راجا مانسنګ ته ولېږلو او د هغه نه د اطاعت مطالبه وکړه. دا سفارت کامیاب شو او راجا مانسنګ 25,000 اشرفې او 100 اسونه د خیرات په ډول باندې د بادشاه په خدمت کې راولېږل او خپل یو وراره هم د 1000 کسانو سپاهانو سره د بادشاهي فوجونو د خدمت لپاره مقرر کړ. ولې د ګوالیار راجا د اطاعت د اقرار باوجود په خپل قول باندې قایم پاتې نشو او ثبوت پس د شاهي فوجونو د لاسه د ګوالیار ریاست هم
په سلطنت دهلي کې شامل شو. ملګرو دغه شان د دولپور ریاست هم تسخیر شو او بیا باچا د بهار ټول علاقه هم په خپل سلطنت کې شامل کړه او بیا په بنګال باندې حمله وکړه. لیکن د طرفینو په منځ کې صلح وشوه. د رتنبور ریاست هم سلطان سکندر په خپل سلطنت کې شامل کړو او بیا خپل صدر مقام دهلي ته راغی. څه موده پس باچا ناجوړه شو او په مرۍ کې دانه وختله او د دې تکلیف نه په کال 1519 عیسوي کې وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. ملګرو سلطان سکندر لودي د مقتدر شخصیت او د لوی تدبر خاوند. هغه کې ډیر خوینه د پلار وو ولې د دې باوجود هغه سختګیر هم و. د ټولو نه اول هغه امیران په خپل قبضه کې راوصل کوم چې دغه د تخت نشینۍ نه مخالف و او بیا د خپل سلطنت په استحکام کې مصروف شو. هغه په خپل حکمت عملي هغه سرکش او طاقتور امیران کوم چې دغه د پلار په وخت کې محض دغه د ښه سړیتوب او مصلحت شناسۍ په وجه د هغه ملګري وو د خپل حکومت لاندې راوستل. د دهلي سلطنت د جهنم نه تر بنګالۍ پورې خور کړه. د راجپوتانه مقتدر راجګانې په خراج مجبور کړل. د خزانې د حسابونو جاج پړتال به پخپله کولو. د عوامو د حالت نه خپل ځان خبردار ساتلو. تجارت او زراعت یې خطر کې ورکړی وه. د غلنې ډېر محصولونه کم کړي وو او د دې نتیجه دا وه چې په ملک کې ارزاني وه او د معمولي آمدن خاوند به هم په آرام او اسایش سره خپل ژوند تېرولو. په انصاف ډېر زیات مین و. د هغه دروازه به شپه ورځ د خلکو دپاره لرې وه او هر چا به په ډېر اسانۍ خپل فریاد باچا ته رسولی شو. ملګرو دې باچا خپل روزمره وخت داسې تقسیم کړی و. د ماسپښین نه پس به د عالمانو سره مجلس کولو، بیا به د قرآن شریف تلاوت کولو، د ماښام د مانځه نه پس به حرم سرا ته تللو، اول ته به یوه ګنټه سره بیا به خلوت خاص ته تلو. د شپې به هغه د خلکو په درخواستونو باندې احکامات لیکل. ذاتي او شاهي خط کتابت به هم ډلې کولو. په خلوت خاص کې به د هغه سره لوی عالمان هم موجود. د هغه دا قاعده وه چې لښکر به په کوم محکم باندې ولېږلو نو هر ورځ به دوه حکمونه ورلېږل. اول حکم به د سهار د مونځ سره رسېدو. په هغې کې به د قیام نه پس د فوجیانو د کارونو او فریضو تفصیل و. د ډاک رسولو اسونو به هر وخت تیار ولاړو او خوا که لښکر به هر څومره لرې و نو په دې قاعده کې به هېڅ قسمه فرق نه راته. د هر کار دپاره خپل وخت مقرر و او په هغه وخت کې به هم هغه کار کېدلو. د هغه قوت حافظه هم ډېره زیاته وه او د بدو خبره به ورته یاده وه. ملګرو د علاالدین خلجي په شان به هره ورځ هغه ته د اشیاو نرخنامه پیش کېدله او د سلطنت د مختلفو حصونو به ورله اطلاعات را رسېدل. غرض د ده په وخت کې به ټول کارونه په دیانت او مستعدۍ سره کېدل. د بادشاه د دیانت او مستعدۍ اثر به په خلکو باندې هم ظاهر و. د علم او سند نه به هم بې پروایي نه کېدله. زلمي امیران او سپاهیان به په مختلفو مفیدو هنرونو کې مشغول وو. بادشاه په خپل هم یو ډېر ښه شاعر و او تخلصي ګلروح و او د شاعرانو ډېر زیات قدردان و. د شیخ جمال کخوا چې د هغه زمانې یو باکمال صوفي شاعر و ډېر زیات معتقد و. ملګرو د دې بادشاه په زمانه کې هندوانو فارسي ژبه زده کړه او د دې په وجه هندوان د مسلمانانو د علمونو نه خبر شول. مایهین بهرا نومې یو هندو عالم د سنسکرت ژبې نه د طب یو کتاب په فارسي ژبه کې ترجمه کړ چې د طب سکندري په نامه باندې تر اوسه پورې مشهور دی. پنډت ډونګربل په هغه زمانه کې د فارسي ژبې یو شاعر هم و. سلطان سکندر لودي ته په خپل سلطنت کې د امن او امان قایمولو په لټ کې ډېر کړاوونه پېښ شوي ولې هغه د خپلې لارې ټول خنډونه هوار کړل او په ملک کې امن او امان او استقلال قایم کړ. هغه یو دورس او د ویښ دماغ خاوند و او اگر چې هغه په خپل وخت کې د سلطنت په نظم و نسق کې څه نوي اصلاحات ونه کړي شول ولې هغه په دې کې نوی جوش او نوی روح پیدا کړ. په مذهبي خیالاتو کې هغه ډېر سخت و. په دې بنا د هغه په نظم حکومت کې مذهبي رنګ ډېر غالب دی. هغه د مذهب اسلام په ترقۍ او عروج کې ډېر زیات کوششونه کړي او د خپلې زمانې د فقیرانو، عالمانو، فاضلانو ډېر زیات قدردان و. ملګرو د هغه د دیندارۍ غټه فایده د سلطنت په حق کې راووتله چې د اصیلو او د نیک چلند خلکو نه بغیر به د سلطنت عهدې بل چاته نشي ورکولی. دا باچا فطرتاً د رذیلو او کمینې خلکو نه متنفره و. د عدالت د محکمې انتظام یې په ډېره معقوله طریقه کړی و. د اکثره مقدماتو سماعت به یې پخپله کولو او فریقان به د هغه د فیصلې نه مطمئن وو. او دا ویل بې ځایه نه دي چې سکندر لودي د خپل خاندان یو ډېر لوی او عظیم بادشاه و. ملګرو د سکندر لودي د زمانې یو مشهوره واقعه د اګرې د ښار تعمیر دی.
په کال 1503 عیسوي کې دلته د فوج یوه چاونۍ په دې غرض جوړه کړې شوې وه چې د ګرچاپېره علاقو په انتظام کې به سهولت وي. لږه موده پس باچا په خپله هم دلې استوګنه اختیار کړې وه او دغه شانتې دا بیا یو لوی ښار شو. باچا به په سکندره نومې یو کلي کې اوسېده. دا مقام تر اوسه د دې باچا په نوم باندې مشهور دی. د مغل اعظم اکبر مقبره هم دلې ده. د اګرې د آبادېدلو په دویم کال په کال 1505 کې یوه سخته زلزله راغله او په دې زلزله کې یوازې د اګرې ښار نه بلکې د هندوستان ډېر علاقه تباه شوې وه. ملګرو اوس هم په لوی الله سپارم د پښتنو د تاریخ په باره کې د نوي ویډیو انتظار وباسئ. په راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته د سلطان ابراهیم لودي په باره کې ذکر کوم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي زموږ د پلار نیکه خوږ وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر.